الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله مولانا العظيم ليس عليكم جناح نشت دے پتاسو س گناہ ان تبتغو چی الٹوئی فضلا فضل من ربکم دخپل رب فاذا افضتم پس ہر کل چی اوزی تاسو من عرفات دا عرفاتنا فاذکروا اللہ نو یاد کئی اللہ تعالی عند المشعر الحرام پنزد مشعر حرام واذکروه او ذکر کئی داغا کما ہداکم لکا چی اغا ہدایت در کڑے دیتا ستا وَإِن كُنتُمْ او بیشک ویتاسو من قبله د دین وړاندې لمن الضالین د بے خبرونه سورہ بقرہ 198 نمبر آیت تے د حج احکامات برانی دو آیتونو نا جاری دی د حج درې لوی فرائض دی لومبے احرام تړل دی دویم عرفات کی قیام کول دی هغې ته وقوف عرفه ویلی شي او دریم نمبر باندې طواف زیارت کول دی یعنی 10 تاریخ باندې 11 باندې او 12 د دریو ورځو کې د خانه کعبه طواف کول دیتا طواف زیارت دی دا درې ارکان دي درې فرائض دي د حج دینا علاوه واجبات پکې هم دي هغه کې یو لوی واجب هغه وقوف مزدلفه ده یعنی مزدلفه کې قیام کول د دې دوو یعنی وقوف عرفه او وقوف مزدلفه د دې تذکرہ ده په دې آیت کریمه کې لومبۍ جمله کې الله جل جلاله دا ارشاد فرمایل چې تاسو د حج په سفر کې او دغه سفر کې تاسو حج سره سره د الله رب العزت فضل یعنی مال او دولت هغه ولټوي د تجارت په ذریعه سره یعنی زیغ حج د پاره نیت هم د حجی ور سره خپل ضرورتو د پاره چې تاسو سلک ډیر تجارت وکړي او هغه سره تاسو سره مال او دولت وګټئ نو دې کې تاسو باندې څه ګناه نشته یعنی اولین مقصد هم حج وی دانا چې تجارت ضمنی طور باندې تاسو تجارت کولی شئ دویم جمله کې الله جل جلاله د عرفات تذکرہ کړی دا
د مکې مکرمې نه 12 کیلومیټر لرې یو میدان دی، هغې ته عرفات ویل شي. حاجیان چې کله 8 تاریخ باندې د حج احرام وتړي نو مینا ته لاړ شي. مینا کې 15 مزونه وکړي، ماسپښین د ماسخوتانه پورې 4 او بله ورځ 9 تاریخ والا د سحر مونځ چې وکړي، بیا هغې نه بعد هغې روان شي عرفات ته. داسې 9-10 بجې وځي او ماسپښین له هلته ورسي. ماسپښین په وخت کې هلته کې د ماسپښین او د مازدیګر مونځونه یو ځای پړاویږي. هغې نه بعد تر ماښامه پورې، یعنی د ماښام ټیمه پورې دې به دلته کې قیام کوي او په دې دوران د ذکر، عبادت، دعا کې به مشغوله کوي. دا لوی رکن دی چې چا نه دا پاتې شي هغه نه حج پاتې شي. دې ته وقوف عرفه ویلی شي او د دې تاریخ ته 9 ذوالحجه، یعنی د لوی اختر نه شاتانه کوم ورځ ده هغه د عرفات ورځ ده. دا ډېر د قبولیت ځای دی او ویلی شي چې دې ته عرفات په دې هم ویلی شي چې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا ملاقات دلته کې شوی. کله چې هغوی ځمکې ته راکوز شو نو دې میدان کې هغوی دلته کې میلاو شو. په دې میدان کې او په دغه تاریخ باندې الله تعالی په لکونو خلق هغوی د دوزخ نه ازادۍ او د هغوی توبه او د معافۍ د قبولیت اعلان کی. نو ډېر خوش نصیبه او خوش قسمته دي هغه خلک چې هغوی ته د حج دا مبارک سفر او بیا هغوی کې خاص طور باندې د عرفات دا حاضري نصیب شي. هلته کې د ماښام مونځ نه کول. عرفات نه دغه شان دی چې څنګه غروب آفتاب وشي هلته کې یو آواز ولګي او د دغه ځای نه حاجیان احرام کې روان شي. ماښام مونځ به نه کوي او بیا د مکې نه 6 کیلومیټره لرې مزدلفه یو مقام دی. دا هم د 2 غرونو په منځ کې یو میدان دی چې هغې ته مشعر حرام ویلی شي. دا دې ځای کې چې کوم ټکی راغلی دی مشعر حرام، نو دغه ځای ته رسېدلي او بیا هلته د ماښام او د ماسخوتن مونځونه یو ځای کوي. هلته چې بنده رسي د شپې 12-1 بجې هلته چې ورسي نو بیا به مونځ کوي، هغې نه مخکې نشي کولی. دا د عرفات نه مزدلفې ته چې واپس تلل دي دې ته افاظه ویلی شي. دا افضتم ټکی چې راغلی دی دا د هغې دپاره راغلی. نو الله تعالی وایي چې د دې ځای نه تاسو واپس شئ او مشعر حرام ته لاړ شئ، یعنی مزدلفې ته لاړ شئ. نو هلته کې بیا د الله رب العزت ذکر وکړئ. هلته کې دا شپه تېرولي، د شپې چې څه 2-3 ګنټې پاتې د سحر مونځ کولی او سحر مونځ نه بعد بیا قیام دی، یعنی هلته کې ایسارېدل دي. دا اشراق ته چې یو څو منټه پاتې شي نو بیا د دغه ځای نه وتل دي او دغه بیا تاریخ 10 وي. نو د 10 تاریخ باندې بیا مینا ته ځان رسول. هلته بیا هغه غټ شیطان ویشتلي، قرباني کولی او سر خرولي، هغې نه پس بیا احرام ګزولي. نو د دې 2 ځایونو تذکره ده او مشعر حرام کې خاص کر الله تعالی ارشاد فرمایي چې وذکروه کما هداکم. دغه ځای کې د الله ذکر کوئ څنګه چې تاسو ته طریقه ښودلې ده. مشرکینو کې یو رواج و چې دا حج به یې وکړ، مزدلفې کې به راجمع شو او خطیبان او شاعران به راجمع وو، د خپل پلار نیکه کیسې به یې کولې. زما پلار داسې او زما نیکه داسې او زمونږ
خاندان او قبیله داسې وه فلانکي جنګ کې دومره موږ مړي کړي او دا چل کړی واغه کړی. الله تعالی وایي چې دغه ځای د دې تذکرو نه دی بلکې د هغه ذات تذکره وکړي چې کوم واقعي د ذکر او د حمد لایق دی، د تعریف لایق دی. چا چې تاسو ته هدایت کړی دی، چا چې تاسو ته سم لار ښودلې ده، د هغې ذات په تاسو هلته کې ذکر کړي. نو دغه ځای کې حیان چې اشراق پورې ایثار وي نو دې کې دی بیا د الله رب العزت اذکار، د الله رب العزت تسبیحات او د هغه نوم اخلي، عبادت کوي، ذکر کوي، دعا کوي. د دې تذکره ده دلته. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. الله تعالی وایي چې تاسو خو د دې نه مخکې ګمراهان وئ، بې لارې وئ، بې خبره وئ. الله رب العزت تاسو ته دا سمه لاره وښوده، تاسو له نه د حج طریقه درکړه، نه د ذکر او د عبادت تاسو ته طریقه معلومه وه. الله تعالی تاسو ته دا هر څه وښود، په دې باندې شکر ادا کوئ او دغه مقام ته چې لاړ شئ دا الله په یاد کې ډېر ډېر مشغولی دی. الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. لیس علیکم جناح، نشته دې په تاسو څه ګناه، ان تبتغوا چې ولټوئ فضلا فضل من ربکم د خپل رب، فاذا افضتم پس هر کله چې وځئ تاسو من عرفات د عرفات نه، فاذکروا الله نو یاد کوي الله تعالی عند المشعر الحرام بنز د مشعر حرام، واذکروه او یاد کوي هغه کما هداکم څنګه چې چل یې درته ښودلی دی، وَإِن كُنتُم او بېشکه وئ تاسو من قبله د دې نه وړاندې لمن الضالین د ګمراهانو نه. وما توفیقی الا بالله. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك.